مشاور الله رحم الله معلومه کړی ده هغه د احنافو د علماو حقیقت مونږ تاسو ته ویلې دي حنفي علما چې دي وې د دې حقیقت دا ده چې واشتغالهم بالحديث قليل قديما وحديثا وې احناف حضرات د علم الحديث سره ډیره کم واسطه ده د احناف واسطه د حدیث سره کم ده علماء یادای عوام نه یادای د احناف علماء د حدیث سره واسطه د بخاری استکمه یعنی د امام ابو حنیفه مولا نه رانی ولی تر د 12مې صدۍ پورې چې شاول الله زمانه ده د احناف حضرات واسطه د علم الحديث سره کم ده دا سره تعصب خبره نه ده بلکې شاول الله تخپل احناف حضرات حنفي وای حواله ولیکي الانصاف اتم صفحه کې دا خبر راغلی دا الانصاف في مسائل الخلاف للشاول الله دا ډیره تاریخي خبره ده په دې سړي مسلې حل کیږي چې احناف حضرات علم الحديث کې چې کومه ګوتی وای کنه نو دا پردیپن کې ګوتی وال دي پردیپن کې ګوتی وای او بل دا دی چې څه د یو خاص امام د تایید د پاره پکې ګوتی وای د دې ټول ارمان دا دی چې یا الله پاک امام ابو حنیفه د پاسه کې همیشه دعاګانو کې دا دعا کوي با حال دار چې دا څه شرعي دعا خو نه ده کنه یا الله امام ابو حنیفه مذهب د پاسه کې با شانور شاه سیبم دا په دلاندې عرف شذی کې ټول زور لګولې دی په حدیثو کې د حدیثو دا تعویلونه کوي او دا قواعد ذکر کوي ټول زور په دې لګولې چې امام ابو حنیفه په دې ټول مذهبونو کې د پاسه شي کنه دا به صبر خوان کوي داغه په باره کې یو کتاب لیکل شوی دی وحدت الامت دا به ځان لوالي وس احناف حضرات په بازار کې دا غیب کړي دي چې خې کتابي به غیب کوي باغې کې لیکلي دي مفتی شفیع صاحب رحمه الله هغه دا واقع بیانوي وای په دیوبند کې سالانه کانفرنس او موږ ټول علماء ته حاضر شوو شانور شاه صاحب صاحب د العرف الشذی وای دا راغلی په یو کمره کې ناستو د سر نه وسره پټی تاو کړي وا سوچ کې ناستو وای زه په ور نه واتم وته مې ویلې کمرې ته ورلم چې صحت څنګه ده وای هغه راته ویل چې میا ساری عمر ضایع کړ دی وای ته په سلا کې میا ټول عمر می ضایع کړی دی مفتی شفیع صاحب وای چې ما خو ته ویل چې دا خو دا څنګه خبره کوي تاسو ټول عمر له خو تاسو د حدیث په خدمت کې تیر کړی دی د حدیث شروح به لیکلا طلبه بل سناستو حدیث کې مختیر کړی دی نو څنګه تاسو ټول عمر ضایع دا څه خبره کوي وای بزر ته وایم کان چې ټول عمر می ضایع کړی دی و سوچ راغی وای جی وجه بیان کوي وجه دا چې مونږه د ټول حدیثو کې چې کوم بحث کاوه ټول زور بم په دې لگاو چې ابو حنیفه د دې درې واړو امامانو د پاسه شي د ابو حنیفه مذهب په دې درې واړو مذهبونو د پاسه شي دې ته د ابو حنیفه څه ضرورت ده دې ته د مسلمانانو څه ضرورت ده د مسلمانانو خو ضرورت ډیرو شیونو ته ده دې ته ضرورت ده چې د مسلمانانو عقاید او اصلاح سره وکي د کافرو مقابله وکي د مسلمانانو د بدعاتو مقابله وکي چې را داخل نشي دا خبره کول چې ابو حنیفه مذهب قوي شه د شافعي او مالک نه دې ته ابو حنیفه ضرورت لري نه لري نو یو بي فائدې کار منګه کاو معنا دا یو بي فائدې کار بم کاو ټول عمر لمدا کار کړی دی ځکه وایم چې ټول عمر می ځای کړی دی مفتی شفیع صاحب وایي زغلې شوم چې دا کار خو منګم کو دا کار خو منګم کو دا کار دې د وجنه علماء ته اول اخره کې الله رب العزت وزین کې دا خبر اچي مخکې مونږ دې تنبیه ور کړی و اکثر منطقین هغه په مذهب د اهل حدیث ته رجوع کړي د خروسته زمانہ کې دا ټول حضرات چې کله امریکا نه د سوچ ولورځي بعض ډیر ائمه کرامو احناف حضرات د مرګ په وخت وصیت کړو چې را حدیث باندې عمل کوي او چې زمړ شمانه په ما باندې وګوره په جنازه کې فاتحه وي دا څه ته اشاره ده یعنی مذهب د اهل الحديث ته اشاره ده چې زموږ مذهب د اهل حدیث دی ماخله په دې سونو مثالونه دي چې احناف حضرات دا وصیت کړي موږ یو چې مړ شي نو رسته په حدیث عمل کې او چې شپېته کاله یې نو به ولا مقابله کې دا افسوس خبره ده